أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ډېرو عزتمندو، الله رب العالمین هر ورځ چې کله انسان د خوب نه راپاسي او سترګې کلاوي، د انسان ته الله رب العالمین نوی ژوند ورکوي. الله فرمای کله چې انسان اوده شي، د دې انسانانو روحونه موږ واخلو د ځان سره. هغه انسانان چې په هغوی باندې فیصله د مرګ شوي، الله وایي د هغوی روحونه د ځان سره ایثار کو. او هغه انسانان چې هغوی باندې فیصله د مرګ نه وي شوي، الله وایي دوی ته د خپل روحونه موږ دوباره راولیږو. هره شپه هره ورځ انسان چې اوده کیږي، نو دا په مجازي مرګ باندې، موت باندې د الله رب العالمین خواته ور روان. خو بیا د الله خوښه ده او د الله رب العالمین فضل او رحم دی په مونږ باندې چې الله زمونږ روح مونږ ته واپس کوي، د دې دپاره چې مونږ او تاسو دغه رب د ځان نه راضي کو په دې ژوند کې. او په کومو خلکو باندې چې فیصله د مرګ وشي، د هغې خلکو روحونه الله د ځان سره ایثار کړي، نو هغه خلک بیا الله رب العالمین له عبادت، منځ، روجه، درس، تدریس، صدقات، ښې خبرې دا بیا نشي کولی. بیا که انسان چېرته نیک عمله وي، نو په خپل عمل به خوشحاله او ارمان او ارزو به کوي چې های نور مې هم ډېر کړی وی. او که بیا چېرته انسان ګناهګار وي، د الله نافرمانه وي، عاجز وي او د الله مخې ته ورغلی، نو بیا به وایي چې های های ارمان ارمان چې د رسول په لاره تللی وی، هاي ارمان لم اتخذ فلانا خلیلا، هاي چې پلان کې مې ملګری نه وی نیولی، هاي چې د رسول اطاعت مې کړی وی، هاي چې په دې ژوند کې مې الله د ځان نه راضي کړی وی. نو بیا به ارمان او ارزو کوي، سوچ به کوي، ارزوګانې به کوي، د الله نه به غواړي چې الله مونږ واپس کا. الله مونږ ستا دپاره عبادت نه دی کړی، مونږ به عبادت وکړو. الله به ورته وایي که چېرته دوباره واپسي دا ثابته وی، نو ما به لیږلي وی، خو زما بندګانو ما ته پته ده چې تاسو دنیا ته واپس شئ، بیا هم د الله دپاره اعمال نه کوئ. نن موقع ده، فرصت، سترګې مو کلاوې دي، حواس مو کار کوي، په صحت باندې روغ یئ، ورځې روانې دي، عمر تیریږي لکه د باد، لکه د هوا، تیر شو روان دی، نور به هم تیر شي. د ادم بچیه څه وکړه؟ الله راضي کا، الله د ځان نه راضي کا. والله نن فرصت دی، سبا به ارمان کوي. الله وی خلق و سبا لاسونه مروړي، داسې به سولی چې هاي هاي اعمال مې کړی وی، خو بیا موقع نشته. ګورئ نن موقع ده، طرز د صحابو زده کوي، طرز د قرآن زده کوي. الله بار بار مونږ ته تشجیع را کوي، زورنه را کوي. الله وی فاستبقوا الخیرات، مخکې والی وکئ نیکو ته، د الله رضا ته، د الله بندګۍ ته، د الله عبادت ته، د الله رب العالمین احکامو ته. الله وی فاستبقوا الخیرات، د ادم بچو یخ شئ،
ادے غفلت کیے. اللہ بار بار وئی دا ادم بچو ولی تاسو دوکے سشی دوکا کڑیے پا اللہ چا دوکا کڑیے پا دین چا دوکا کڑیے پا جند دنیا باندے چا دوکا کڑیے. واللہ اللہ بار بار وئی وما هذه الحیات الدنیا الا متاع. اے دا جند دنیا معمولی شے دے سکا دا لگ وقت دے دا تیروی دن کے دے ابد الابد جند پارا دا آخرت دا پارا چاگن ختمی دن کے جند دے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانِ. اللہ ہوئی کور دا آخرت جن دا آخرت دا دا ہمیش والدے دا اغید پارا کار اکا. سورہ تیری شوی رمضان کی تقریباً نن اسم روجہ دا. واللہ باللہ ثم تاللہ قسماً دا خبرکم دیر کم دا سی خلق بئی چی دا اللہ کلام میرا غست. دیر کم دا سی خلق بئی چی دا اللہ نوے جڑا کری فریاد بے اور تکڑے اللہ امی بخا. دیر کم دا سی خلق بئی چی دا اللہ کلام بیت مکرر کڑے تکرار کڑے بئی لستلے بئی. اللہ ہوئی دا قرآن لپارد لستلو دے دا عمل دے دا تدبر دے دا سوچ دے دا تاقشو دا پارا دے دا المارو دا پارا دے دا جرگو دا پارا دے دا ودونو دا پارا دے دا ناویانو دا پارا دے دا دکانونو دا پارا دے دا تاویزونو دا پارا دے. اللہ ہوئی امام سفیانی ثوری فرمائی ان هذا القرآن للتدبر فجعلوه للتلاوة. قرآن دا تدبر کتابو دا سوچ کتابو دا عمل کتابو مونگ دا تلاوت دا پارا گرزوئے. اے دا آدم بچو تلاوتیو کا خوکا اسی رواخل خوراوالا اسی ورد گورا خگورا دا اللہ کلام دے دا اللہ پی راضی کا. واللہ ناس مجلس کی زما غالب گمان دا دے چی اکثریتو بلا تروسا دا اللہ کلام دا الحمدو نتروان ناسا پور نہیں رسولے. دا کم غفلت دے دا کم جن دے مونگ اللہ دیل پیدا کریوز غرض دا زندگی زمونگ دا دے. اللہ سوئی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما پیریان و انسانان دا بل سے دا پارا ندی پیدا کری مگر مقصد معلوم دے الا ليعبدون چی زما بندگی بکئی زما بندگی لما پیدا کری دا زمونگ بندگی دا. خپل تلاوت نکوم درس نکینم تراوی نکوم منزون نکوم پروجہ کی میزان دا گناہون نبچ نکو نو ادا آدم بچی آخری دا رسول اللہ تا نہیری دیکھا. اللہ رسول سوئی حلاق دیشی تبا دیشی اگا سڑے جمی اشتر رمضان پیرالا و دی پزان اللہ باندے و نبخ سمرا فرق در کے راغلے اعمال دی بدل شوی کنا پا اعمالو کی دی زیادت راغلے کنا پا ظاہری لباس کی دی فرق راغلے کنا پا باطنی دن نظر کی دی فرق راغلے کنا. دا ادم بچیا کنا مغشان مخ کی دی مگی رخ رولا وسم خرائے مخ کی دی ہم نشی کولی وسم کے مخ کی دی ہم روجہ پا نسوارو پا سگرٹو ماتا والا وسم ماتے مخی دے ہم فلمون او ڈرامے گتل اسم گورے مخی دے ہم وقت ضائع اسم ضائع کے مخی دے ہم غیبتون کول اسم کے مخی دے ہم دا اللہ نافرمانی کول اسم کے مخی دے ہم دا اللہ نا بغاوت کرے اسم کے او کنا فرق در کے راغلے دا آدم بچیا. سوچو کئی فکرو کئی زان سر سوچو کئی بکم طرف باندے روانیو مقصد و غرض مسدے اے شیطانان تڑلے شوی دا جہنم دروازی بندی دی دا اللہ دا جنت دروازی کلاو دی دا توبی دروازی کلاو دی
د الله د رحمت دروازې کلاو دي، د الله د رضا دروازې کلاو دي، د الله د رحمتونو دروازې پرانیستلې دي. د آدم بچی راشه الله ته رجوع کا. که سترګې دې پټې شوې الله وایي دغه نیټه چې ستا راله والله یو شی درته فایده نه درکوي مګر ستا اعمال، یو شی فایده نه درکوي مګر ستا خواري، یو شی فایده نه درکوي مګر هغه چې د ځان دپاره دې مخکې لیږلي. څه دې لیږلي دي؟ سوچ وکئ، ګریوان کې سوچ وکړه څه دې لیږلي مخکې دپاره. بده وینا، حرام خوري، کنزل، غیبت، حسد او کنه چرته نه کوي دې لیږلي. زمونږ بس اعمال وي مړه چې لا مونږ وایو چې زمونږ اعمال دي. د الله رسول وایي عائشې ته فرمایي امهات المؤمنین، عائشې والله دا خبره واورئ، د الله د رسول خبره ده، په اعمالو باندې ګوره جنت ته هم نشو تللی، د الله په رضا باندې بځو، د الله په احسان باندې بځو. محنت خو زما استاد لپاره شته که خواري خو شته که نه؟ الله وی افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. د آدم بچو ستاسو څه خیال دی چې تاسو ما پیدا کړی فضول بیکاره مو پیدا کړی وانکم الینا لا ترجعون، او تاسو به ما ته نه راګرځئ. الله وی دمکی دا دمکی دا آدم بچیا ور بشئ، الله وی را بشئ زما خواته، بیا به تاسو سره حساب کوما. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. الله وی د آدم بچو زما بندگانو، زما غلامانو، چا چې عمل کړي ذره برابر د خیر وبیني، او چا چې عمل کړي د شر د ذره برابر الله وی ورته خایمه. الله وی عمل نامې ورته غړوم داسې چې ګوره د آدم بچي اوس عمل نامې ته دي څه پکې پراته دي. دا کم ژوند دی زمونږ چې زمونږ په ژوند کې ترقي نه راځي په اعمالو کې. دا څنګه ژوند دی چې مونږ د الله د رضا کوشش نه کوو؟ دا څنګه ژوند دی چې مونږ نه الله هیر دی، مونږ نه قبر هیر دی، مونږ نه آخرت هیر دی. دا قرآن د مشرکانو د پاره نو، دا د یهودو خلاف ځان له نو، دا د نسواراو خلاف یوازې نه دی، د آدم بچی ستا د پاره دی، زما د پاره دی، د بل محترم د پاره دی چې په دې کې کم احکام راغلي په هغې باندې عمل کول، نه څه نه چې منع کېږي هغه پرېښودل دې له راغلی دی. موږ د عذاب آیاتونه په چا باندې پیټ کوو؟ په کافرو باندې. موږ غلط صفات په یو بل باندې ورچسپان کوو، پلانکې یاد کو، پلانکې یاد کو، تا یادوي ما یادوي، بل څوک نه یادوي. د آدم بچیا څوک یې غفلت کې پریوځئ، هیر کوي الله مې یادوئ. څه خبره خو نه ده. د الله په بادشاهۍ کې به فرق راشي که نه؟ د الله په بادشاهۍ کې به فرق راشي، د الله په ورکړه کې به کمی راشي، د الله په عزتونو کې به کمی راشي. د آدم بچو اودو الله وی ستاسو عبادت ما ته نه رارسیږي، ستاسو د پاره دی، ستاسو کوشش ما ته نه رارسي، الله وی ستا د پاره دی، ستاسو محنت الله وی ما ته نه رارسي، ستا د پاره دی. ځان د پاره څوکه هوښیار هغه دی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. مونږ هوښیار چاته وایو؟ بینک بیلنس والا، عزت والا، گاڑو والا، جیداد والا، خاوند ملګرتیا، د بچیانو والا، مونږ دې ته وایو. او د الله رسول وای الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار څوک دی؟ هغه دی چې عمل کوي په دې ژوند کې د آخرت دپاره. قرآن کلاو کا، قرآن اولولا، قرآن اوایا،
قرآن کی سوچ وکاو کنی والله دنیا مخ کی د ادم بچی تب ورپسی الله وی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى قال الله بورتوي أتتك آياتنا فنسيتها دا آدم بچیا بیا بوے اللہ ہوئی چاچی دا قرآن نا اعراضو کو عمل پی نکو کہ ناستونا تدبر پی نکو تلاوتی نکو اللہ ہوئی فإن له معیشتا ضنکا جنور لتنگوم رزق پی تنگوم سکون تے اخلم اللہ ہوئی ونحشره یوم القیامت اعما اللہ ہوئی دا قیامت پورز باندے رون را پاسوم بیا بدا انسان وی الله سترګې دې راکړې وې ولې دې ړوند را پاسولم الله به ورته وایي اتتک آیاتنا د ادم بچیه زما آیاتونه راغلي وو قرآن راغلی وو احکام راغلي وو پیغمبر راغلی وو فنسیتها تا هېر کړی وو نن ورځ ته د ادم بچیه ته ما هېر کړی کل کر اوپنلی صفا خبرې دي دې کې څه نشته څه وکئ خوبونه ډېر کا یولس ورځې پاتې دي خوب به دې پورنی خوب وکړه بیا به اختر راځي بیا به نغاري او ننداري لمامې به یې بیا ګرځه چکرې ووهه وګرځه لاړ شه یو ځي ته لاړ شه بل ځي ته لاړ شه خو الله وایي راځې به نه ماله زما له به راځې که نه به راځې سترګې به دې پټېږي که نه به پټېږي الله نه وایي اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون الله نويس الله نوي لكل أجل كتاب الله يراب شما تبيا بسكم نرس اول بدي دخبون نسي من دي بيوها لكنا لا الله نبي لري لري تلري كنا الله بدي اول دخبون راو نسي زن قدن بدر لشروع او اخيري زن قدن بري پسترگو باندي وباسي خبي بدي کار پرید آدم بچیا کچیرته نیک وخت ای خو نیک عمل ملائکه ودر تراش هغه چې نیک عملو لپاره راځي او که بدبخت ای هغه ملائک ودر لراځي چې د بدبختانو لپاره دي بیا به دې راونیسي که نیک عمل ای د تا ته به وایي چې ای نفس مطمئنه روح دې راوباسه هنیئا لک ستا دپاره خوشحالي ده او که بدبخت ای درته به وایي چې راوباسه خبیثه روحه روح دې راکه که بدبخت ای روح به دې په هغه کپړو کې تاو کړي چې بوی به کوي ګندګي به یې پکې بویناکې به یې اسمان ته به یې وخیژئ اجازت به ورته میلاو نشي ورته به وایي چې اجازت نشته نو چېرته به لاړ شي جهنم ته به دې روح لاړ شي او که نیک عمل یې خوشحالي وکړه نو روح به دې الله رب العالمین اسمان ته ولیږي ور به شي ټک ټک به کې دروازې د اسمان ملائکی بوئی څوک دی د پلانکی بچی روح می راوړی دی او ورته مرحبا بک خوشحالي دې وي د دې دپاره اهلا وسهلا ومرحبا روح به دې بره لاړ شي خو د ادم بچیا زه خو په تا نه پوهېږم ته په ځان باندې پوهېږې ستا رب په تا باندې پوهه دی چې ته نیک عمله یې که بدبخت یې د خپې نه چې د روح شروع شو نو بیا به ته چېرته تښتې په کومه به تښتې داسې به راروان شي روح خپې به دې کار پرېږدي پتونونو ته به راورسي خېټې ته به راورسي داسې به راځي زړه به دې کار پرېږدي دړکن د زړه به دې تیز شي بیا به دې لاسونه کار پرېږدي ژبه به دې کږه شي سترګې به دې کږې شي اخر دا خپل روح به په خپلو سترګو باندې داسې وګورې چې بره به روان وي نو که نیکبخته یې خوشحالي ده طبتم خوشحالي ده مهربانی ده جنتونه دي او که بدبخته یې تباهي ده رسوایی ده او خسران ده ضلالت ده اوس تاسو وایئ کم طرف خوښوئ داسې ځئ او که داسې ځئ الله ویلی دي د آدم بچو ته ما لارې ښودلې دي یو لاره د جنت ده او بله لاره د جهنم ده په کومه چې ورځې ستا اختیار دی ای د ادم بچو مخصوص ورځې پاتې دي دې کې کوشش د نیکو اعمالو کوي الله راضي کوي فرصت دی ګولډن چانسز دی بیا دا وخت نه راځي
الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.